سلام، زه بلال مشل یم او تاسو د محراق خپرونه ګورئ. د محراق په دې خپرونه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو بحث لرو. د پاکستان له لوري افغان کډوالو ته ورکړل شوې نیټه پای ته ورسېدله. پاکستان د خپلې پریکړې سره سم د ټولو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړې ده. د پاکستان دغې پریکړې په نړۍ، افغانستان او پاکستان کې له ځانه سره ډول ډول غبرګونونه هم درلودلي دي او ټولو د پاکستان دولت غوښتي چې په خپلې پریکړې د له سره غور وکړي او د افغان کډوالو شا دې پرېږدي. خو پاکستان وایي چې دوی هیڅکله هم د خپلې دغې پریکړې سره نه په ترشا کیږي. همدارنګه ځینې داسې افغان کډوال هم په پاکستان کې شته دي چې قانوني اسناد لري او قانوني اسناد یې څیرول کیږي او د پاکستان پولیسو له لوري نیول کیږي او په زور سره د افغانستان ته راشړل کیږي. همدارنګه ځینې وایي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ډیر زیات ځورول شوي دي. تر دې دمه په لسګونه زره کورنۍ راشړل شوي دي چې اسلامي امارت یې د ځای پر ځای کولو هڅې کوي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. اوس اساسي پوښتنې دا چې افغان کډوال باید څنګه په خپل هیواد کې ځای پر ځای شي. د پاکستان د دې کار پر وړاندې باید اسلامي امارت څه وکړي؟ پر همدې موضوع د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې ښاغلی یوسف امین زازی میلمه دی. خو مخکې له بحث څخه را سره د کندهار سپین بولدک څخه قدرت الله رضوان میلمه دی د سکایپ له لارې چې هغوی سره به په سپین بولدک کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې وکړو. رضوان صاحب ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. زه په خپل وار سره تاسو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې نن ورځ په خیر در باندې تېره شوې. ډېره زیاته مننه، خیر اوسئ. راځو شکیل صاحب په بښنې سره رضوان صاحب لومړی دا راته ووایي چې افغان کډوال څه وایي په سپین بولدک کې؟ ویل کېږي ځینې هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد یې درلودل هغوی هم راشړل کېږي. آیا تر اوسه مو داسې څوک لیدلي چې هغوی قانوني اسناد درلودل او پولیسو هغوی په زور نیولي وي، اسناد یې ورته شکولي وي او راشړلي وي؟ ډېره زیاته مننه مشال صاحب. زه د تیرو څو ورځو راهیسې څو ځله بولدک ولسوالۍ ته تللی یم. هلته مې پر کډوالو د شمشاد د راډیو ټلویزیون لیدونکو ته معلومات او ریپورټونه وړاندې کړي دي. نو بالکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په کډوالو کې ځینې داسې خلک هم شته چې هغوی وایي چې موږ قانوني اسناد درلودله، د پاکستان د حکومت لخوا اسناد راکول شوي وو او اسنادو موده هم پای ته نه ورسېدلې، خو دا هم زموږ څخه واخیستل کېدل، پولیسو اخیستل، څیرولو او موږ یې بالاخره زندانونو ته اچولو، بندي کولو او یا هم ویل چې تاسو باید ژر تر ژره دا هیواد پرېږدئ، راښړلو یې. نو رښتیا هم دغه ستونزه شته. یو شمېر هغه کډوال چې قانوني اسناد هم لري هغوی هم راښړل کېږي. ښه، هلته وضعیت څنګه دی؟ افغان کډوال څه ډول امکاناتو او خدماتو ته اړتیا لري؟ هغه بیړني امکانات او خدمات چې باید دوی ته وړاندې شوي دي؟ بله، ښه، زما په نظر باندې چې تخنیکي ستونزه را پیدا سوله. رضوان صاحب ته به وروسته راځو یوسف امین زازي ته چې له موږ سره دلته په سټوډیو کې میلمه دی. زازي صاحب ستړي مه شئ. مننه صاحب، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه، خیر اوسئ. اوس وخت کې اسلامي امارت ته څه پکار دي؟ اسلامي امارت باید څه وکړي؟ آیا په یوازې ځان دوی کولی شي له دغه بحران څخه ځان وباسي او که نه نړیوال بنسټونه هم باید لاس په کار شي؟ مننه. ګورې همیشه چې کومه ستونزه پیدا کیږي، مشکلات په خلکو راځي، طبیعي آفات دي او زلزلې دي، مثلا سیلابونه دي. د کډوال بله برخه د دغو آفاتو دغو ستونزو نه ده. نو دلته ملت، ولس، حکومت، نړیواله ټولنه دغه چې بشري حقوقو غږ کوي، دا ټول باید په لاس په کار شي. ځکه چې تاسې بشر سره مرسته کوئ، خدای هم الله هم موږ مکلف کړي یو په دې کار. نو دا د تش د حکومت کار نه دی، دا د ولس کار هم دی. ډېره مهمه خبره دا ده چې دغو کډوالو ته مسؤلیت دلته برابر شي، هرې نګاه نه په خپلې وسې. مثلا زه کولی شم چې خپله ډوډۍ اوس نیمه کړم، زه کولی شم چې اقلا یو څو بړستنې، کمپلې، بالښت یا څه کومک ورسره وکړم، دا د ولس کار ده. خو دغه کډوال باید پراګنده نه وي. هر څوک باید خپل ولایتو کلو بانډو ته لاړ شي. نو کلو بانډو کې دغه نظم د ورته جوړ شي، اسلامي نظام ده، حکومت ته د نظم ورته جوړ کړي. جماعتونه 5 وخته لمونځ چې کوو د همدې دپاره دي چې موږ تاسې د یو بل حال احوال نه خبر شو.
یعنی هغه د فلسفه د لمونځ په جومات کې همدا ده چې مسلمانان جماعت ته ځي یو بل حال احوال نه خبرېږي. دغه د موږ مکلفیت ده، د حکومت دولت مکلفیت ده او د نړیوالې ټولنې. یعنی فلتر باید وسي، اول فلتر، دوام فلتر، دریم فلتر. انشاءالله چې که چېرته دا کار وکړي موږ به موافقه وو چې تر ډېره بریده به د دوی ستونزې موږ حل. د نړیوالو بنسټونو مو نه ویلې، آیا نړیوالو بنسټونو تر دې دمه پورې د افغان کډوالو مرسته کړې ده؟ که کړې ده څه ډول او که نه لا تر اوسه پورې هغوی یوازې چوپ ناست دي او د ټویټونو له لارې دغه پرېکړه نړیوالې ټولنه دلته پس پاتې ده. اول خو پاکستان ټول نړیوالو اصول قوانین د پښو لاندې کړي دي چې هغه باید نړیوال په دغه بحث وکړي او تصمیم ونیسي. دوامه خبره دا ده چې نړیوال دلته باید داسې هڅې کړې وای چې یو کډوال چې دی د پاکستان نه رالیږي سبب علت یې پوښتنه وکړي. او دوامه خبره که چېرته دی موافق چې زه افغانستان ته ځم نو هغه خو یو ځان ته کورګکی جوړ کړی دی، مثلا یو کاروبار به و نو هغه کورونه ورته ړنګوي، خساره ورته رسوي، کاروبار نشړوي، کراچۍ ورته وغورځوي، دا خو اقتصادي خساره ده. او بیا دې ته چې کوم پیسې دوی لري هغه هم ته نه ورکوي چې ځان سره راوړي. دا نو بیخي ظلم ده، دا نو بیخي بشري ناورین ده. دا تاسو په افغانانو نه ده، دا چلنج ده ټولې نړۍ ته. یعنې دا کوم بنسټونه چې نړیوالې ټولنې په نوم د حقوق بشر یې هغه کوي دا چلنج ده. ولې پاکستان داسې جرأت کوي؟ دغه مسله ډېره مهمه ده. ما په فکر چې پاکستان ته ویل شوي دي چې دا کار باید تاسو وکړئ. یعنې تاسو په دې کې نړیوال هم تورنوي، نړیواله ټولنه؟ بله بله، امریکا او انګلیس. ځکه ورونو موږ دلته راغلي، موږ د دې د بس پاره نه راغلي چې چا سره دښمني یا وکړو. موږ حقیقتونه هغه تجارب لوستې مو چې کړي دي دا ټول دغه سنجوو د دوی دغه کړنې په د ۴۵ کالو کې بالاخره موږ یو نظر ویلی شو چې هغه ډېره حد حقیقت ده. ښه، پاکستان اول خو په ټول د تاریخ کې د سیاست پالیسي دا ده چې د انګریز دښمني موږ سره باید دوی آیا پالیسي خپله ده د پاکستان؟ د انګریز دښمني موږ سره باید وپالي. یعنې پالیسي د بل چا ده چې دوی تطبیقوي او پر مخ ځي؟ دوی ته وایي، امریکا ورته وایي، انګلیس ورته وایي چې داسې د افغانانو په مورد داسې وکړي. په هر مورد کې که تاسو فکر وکړئ د ۴۵ کلن حتی چې کوم وخت نه چې دا ایجاد شوی دی. اوس مثال د امان الله خان پر وړاندې صحیح دی انګریزان عملتو صحیح دی که نه، مګم هغه مدارس چې هلته انګریزانو فعال کړل د امان الله خان کډې حجاب نه و مراد کړی صحیح ده. نو دلته ته خو کوم قانون کوم اسلام ته حق درکړی دی چې ټول نظام چپه کړي او د کفر ټاپه ووایي؟ دا دوی وکړل. او دا خرچي عناصر چې دلته وو، یو متل به وکړمه، ونه ژړېده چې ته برګیه لاس ته مې خپل ده. فکر دی مونږ ژړا کوو خو ته تبر مې چې ما بیخ بیخ ته وي هغه لاس ته یې ما خپل ده. ښه، دا راته وایي زاده صاحب چې په دغې پرېکړې سره چې پاکستان د افغان کډوالو په تړاو باندې نیولې ده، په دې کې ګټه چا ده؟ آیا پاکستان چې دوی افغانان تورنوي چې هغه هلته په بدامنیو او نیامنیو کې لاس لري، او که نه افغانستان چې په راتلونکي ګوندې اوس د بحران سره مخامخ وي خو په راتلونکي کې په اوږد مهال کې ګوندې همدغه افغانان چې د هغه ځای څخه راشړل شوي دي د افغانستان د پرمختګ سبب وګرځي؟ ګورې پاکستان په دغه وښودله چې دوی د پاکستان امنیت نشي ساتلی، اگر چې ذمهوار دي چې باید دوی خپل امنیت خپله وساتي، نه خپل بام واوره دی په نورو مه اچوي. او نړیواله ته یو ګواښ ده ځکه دی د اټومي سلاح چښتن ده. وختې چې ته په خپل امنیت کې پاتې راغلي دی تاسو سره نژد د اټومي سلاح څه کېږي؟ دا ډېره مهمه ده. زه خو به راشم کور ته به راشم، ظلم دې کړی، زیاتی دې کړی، دا شی دې کړی، زه به خو بل کور ته راشم. دا یوه مسله. بله مسله یعنې په راتلونکي کې تاسو وایئ چې دغه پرېکړه د پاکستان په زیان تمامېدلی شي؟ د پاکستان په زیان ده، ځکه پاکستان په زیان دا ده چې د نړیوالو اصول قوانین پښو لاندې کړل او خپل ګاونډي سره یې اړیکې نورې ترینګلې کړې. د مسلمان په حیث باندې اسلامي وروري پښو لاندې کړه، د بشر په حیث باندې بشري ناورین منځته راوړو. دا خو څوک ورته وایي؟ او دغه مسلمانان ۴۰ زره اسلامي مدرسې په پاکستان کې دي.
اوس د مو امیر المؤمنین ما تر اوسه ونه اورېده چې د یوه بیانیه ورکړي فکر ده دغه مسلمانانو ته د شیخانو ته دغه ته چې اوره دغه تاسو پنجاب خو لیونی شوی دی د تاسې مسلمان ولس دا څه کوئ دا څه کوئ آیا همدا کفایت کوي چې پاکستان موږ پښتانه او افغانان یې وشل دا ډېر ظلم دی هغه دی صرف همدا کفایت کوي آیا دغه ظلم چې شروع شوی دی ته په حیث یو مسلمان په حیث یو افغان په حیث د بشر تا دریځ څه دی ولسه مثلا لار و بار یو پښتون یو افغان افغانستانو خوره تا وبلل د خلکو که نه په اول کې هغه د صدراعظمانې مشرانې عیسای نظامیانې پلانکی یې مو راوسته دومره وسلې مې ورکړې پلانکي ته قندار ته ورغلم پلانکي کې د ډوی مې وخوړله پنجشیر ته لاړم دا د ټول دوی قصې دي که نه تا دغه خلک تشویق کړل د جهاد دپاره چې راځئ موږ در سره یو مسلمانان یو صحیح ده نو نن بیا څنګه نن څه خبره ده نن خو همدغه اسلامي نظام ده چې همدغه نظام دپاره جهاد کوو نن خو دوی واک کې دي نو ولې دې تا د دریځ تغییر وخوړلو بس د رسۍ وروسته زازه صاحب دغه دریځ ته راځو چې اسلامي امارت باید څه وکړي او څه ډول دریځ باید خپل کړي ځکه ځینو هیوادوالو خپل نظرونه هم وړاندې کړي تاسو به لیدلي وي نړۍ هر څه ګوري هر څه څاري خو بیا هم چوپه ده یوازې د ټویټونو له لارې دغه پرېکړه غندي خو په عمل کې داسې کوم څه نه ثابتوي نړۍ باید څه وکړي څومره پړه ده نړۍ په دغه ځای کې نړۍ د نړیواله د خدای غر کې کي دا غلام دي د نړۍ هم غلامه ده دا د امریکا د انګلیس دغه پنځه شپږ هېوادونه چې دي د دغو غلامان دي دا نړۍ ځان نشي خورولی که خورولی فلسطین و ته هغه وکړه اسرائیل وکړه د نړۍ څه کوي اوکراین و روسیه وګوره نړۍ څه کوي امریکا د کوم نه راغلی د اوکراین کې په وسلې ورکوي عسکر یې د هغې د ټانګونه دي څه کوي او نړۍ سترګې ورته نړۍ نشته نوره نظم نور نشته هر څه د افغانانو په لاس دی ختم دی اوس مونږ بالکل مونږ نن نړیوال څه وګرځو د افغانان دي د مونږ هېواد دی د مونږ وطن ده ډېره مننه زازه صاحب تاسو ته بیرته راګرځو زموږ همکار قدرت الله رضوان د کندهار سپین بولدک څخه موږ سره په لیکه کې دی رضوان صاحب پوښتنه دا وه چې هلته وضعیت څنګه دی هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه راشړل شوي دي څه ډول بیړنیو مرستو ته اړتیا لري مشال صاحب بیا هم مننه تاسو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم مشال صاحب هلته چې افغان کډوال راوړي هغوی د پیلن دپاره د اسلامي امارت او مؤسساتو له لوري چې کوم امکانات ورته برابر شوي دي هغه د څو شپو بسنه کوي او هلته موقت کمپ په موقت ډول امکانات ورته برابر شوي دي ټول امکانات خو افغان کډوال وایي چې دوی په ستنېدو سره هلته په پاکستان کې خپل ټول جایدادونه او شتمني هغوی ترې اخیستې او پاته شوې ده نو دوی دلته تر ټولو لومړی سرپناه دایمي سرپناه ته اړتیا لري او دوهم وکار ته اړتیا لري او بیا په وروسته کې د ماشومانو زده کړو او نورو ستونزو ته باید کرار لاسرسی وشي تاسو ویلي چې دوی د څو شپو خدمات او امکانات لري څه ډول خدمات او امکانات یې ورته برابر کړي دي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو لوی ځای د موقت کمپ په نوم ورته ځانګړی شوی دی په دغه کمپ کې هر ډول امکانات اوبه صحي خدمات د ډوډۍ خدمات د خوب خدمات او داسې نور هغه لومړني اسانتیاوې چې خلک ورته ضرورت لري هغه ټول آماده شوي دي ښه یوه وروستۍ پوښتنه هغه افغان کډوال چې هغلته مثلا په سوداګرۍ کې بوخت دي دوی څه وایي آیا دوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی خپل هغه سوداګري هغه پانګونه چې هغلته یې کړې دا هم له ځانه سره ویسي تر اوسه چې کوم افغان کډوال راغلي دي او دلته ما مرکې ورسره کړي هغوی ټوله دا وایي چې شتمني ټوله ځینې اخیستل شوې ده حتی د کور لوښي او توکي هم نه دي ورکول شوي په ډېر محدوده توګه د اغوستلو کالي یوازې راوړي دي نور تش لاسونه دوه لاسه راغلي دي او دلته راتلونکي وخت کې د زیاتو ستونزو سره مخ دي ځکه ټول شتمني د دوی په وینا د پاکستان حکومت ګرځولې ده او حتی تر دې پورې چې ځینو عامو خلکو یې هم د کور ټول توکي چور کړي دي ډېره زیاته مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ درنو لیدونکو قدرت الله رضوان دی کندهار
سپین بولدک څخه راسره په لیکه کې و چې تاسو یې خبرې واورېدلې. ښه زازا صاحب راځو دې ته چې افغان کډوال هغلته ډېره سوداګري لري، ډېره پانګونه لري، دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی خپل هغه پانګه راوباسي افغانستان ته یې راوړي. د افغانستان اسلامي امارت باید په دې برخه کې څه وکړي؟ د بهرنیو چارو وزارت څه دنده لري اوس؟ د افغانستان د خلکو غږ ده، دغه رسانې چې دي ته ما راغواړې او شرایط راته مساعده کوي چې زه حقیقتونه واقعیتونه ووایم او نړیوال حکومت او ولسو د ټولې واوري. زموږ غوښتنه په حیث د یو انسان دا ده چې نړیوال راشي دا مسله وڅېړئ، پاکستان نړیوال میز ته راکش کوي ځکه هغه قوانین یې مات کړي دي. بل افغانان متضرر شوي آیا دي. داسې نړیوال میز شته ده چې افغانستان هغوی یعنې راکش کړي؟ ګوره قانون خو شته که نه، اصول خو شته. که چېرته قانون وای بیا د مهاجرینو قانون باید پلی شوی وای. ګوره یعنې دی مونږ غږ ده، صحیح ده، که کوم لږ څه ورکې پاتې وي، حیا، شرم، غیرت، انسانیت، بشرپالنه او غیر دغه نه ولسونه دې باید جګ شي. او زه د افغانستان ولس نه هیله کوم اوس مونږ ګوره بیا هم مونږ دا وایو چې د دوی پر وړاندې دلته باید ولسونه جګ شي او دغه نړیوال باید مرۍ کې راونیسي. د ملل متل دلته څه کوي، د یونما دلته څه کوي، د سفیرانې دلته څه کوي، د چین سفیر یې څه کوي، روسیه یې څه کوي. دا خو چې نه کوي دغه کوته کوسې واخله دا یې وشړئ که نه، زه یې ته په مخامخه شم. تقریبا 20 کاله کیږي نړۍ په دې تورنه ده چې افغانستان کې ثبات نه دی راوستی، یوازې بې ثباتي راوستی، یوازې بې ثباتي او په نامنیو کې دوی لاس لري. څه فکر کوي چې له دې وروسته به د افغانانو دغه پاڅېدل او د هغوی څخه خپله غوښتل کومه پایله کومه نتیجه ولري؟ خلک هر څه کولی شي، ولسونه هر څه کولی شي. مثال همدا اوس په بهر کې دغه افغانان پراته دي، په میلیونونه افغان په بهر کې پراته دي، قرار هلته د خپلې مزې مه کوي که نه، راټولی شي د ملل متحد سازمان مخې ته د افغانانو درد غږ د پورته کړي. هماغلته د پرلت ورته ووایي، خیمې دې ورته ووایي، په میاشتو دلته قرار کړي. صحیح ده، څه کوي؟ د قرار خپلې مزې کوي، چرچې کوي. صحیح ده، دلته افغانان ګوره، دلته افغانان نو تاسې به څه وخت غیرت کوئ، نو دوی به څه وخت جګېږي، څه وخت به ویښېږي، څه وخت به د خپل آیندې دپاره، د خپل راتلونکي دپاره کار کوي، څه وخت به دوی خپل سرنوشت خپله ټاکي، څه وخت. ډوډۍ نه لرم، کور نه لرم، خدای دې غرق که. خو اوس خو هوښیار شه که نه، اوس خو پوه شه. تا ته خو د 55 کاله درته وایي چې پنجاب مې دښمن ده، امریکا مې دښمن ده، انګلیس مې دښمن ده. د 55 کاله تا ته یو ورور غږ کوي، خو ته یې نه منې که نه. صحیح ده که نه؟ په کوزه پښتونخوا کې اوس خو ضرور دا ده، نو هوښیار شئ. زه اوس وګورم، دغه سبا جمعې ورځ ده، صحیح، زه وګورم چې په میلیونونه افغانان باید راوځي، په میلیونونه افغانان باید راوځي د هر نوع ظلم پر وړاندې. چیرته باید لاړ شي دوی؟ ښارو ته دې راوځي، سازمان دغه نړیواله ټولنه شته، سفارتونه شته دي، دا ټول راوغواړي چې راځئ موږ څه خبرې وکړي، موږ څه بحث وکړي، افغانان دې اوس وکړي. چا وروره دی تا هېواد څه کوي، یو وروره چین، روسیه، پاکستان، د پاکستان خو په وهلو باید وشړي. دا د خنزیر بچی اوس د سفارت کې چېرته ناست دی؟ په کوزه پښتونخوا کې پښتانه باید څه وکړي؟ په کوزه پښتونخوا کې انسانان، اول انسانان راځئ اوره د پښتو او دریو دا شان لرې کړو. انسانان یو که نه یو، د انسان نه پیدا یو که نه، اشرف مخلوقات خو یو که نه، د ادیان د بیخي خواته که. نو تا ته دغه درې شان څه وایي تا ته چې ظلم کېږي، ناروا کېږي، انسانیت ته ضرر ده، خطر ده، بشریت ته خطر ده. ته ولې بشر انسانه، پوه انسانه، ولې غلی ناست یې، ولې ظلم په ځان منې؟ په کوزه پښتونخوا کې ځینې پښتانه راجګ شوي دي، دا کفایت نه کوي. دا باید داسې کېدلی چې دا همدغه مهاجرو سره ټول درېدلي وای، ویلي وای چې چا پلار دې هم نشي ایستلی. همدلته د پښتونخوا کې دغه تر اټکه پورې تا خاوره دی، چا پلار دې هم نشي ایستلی. یعنې تاسو وایئ چې هغوی د افغانانو سره نه دي لیدلي؟ کومه ده چې درېدلې وای، خو ورته ویلي وای چې وره پنجاب هغه نه راځې، د پنجاب نه اټک مې ځای ده، ته رامو پرې
چا پلار دې هم نشي رایستلی کښېنې همدلته ختم ځکه روغه ورځ او پنجاب یې د پېښور نه هم هغه اوسې خسته وای د کوهاټ نه هم خسته وای د سدې نه د پړچنا نه د پښتونخوا ته همداسې اعلان کړی وای چې پنجاب سندیه اور په ظرف د 2 ساعتو کې ځای وتښتې دغه ځای نه داسې کړنه کېږي داسې کار کېږي کومه ده چې دوی خو وایي چې دوی د عدم تشدد لارویان دي دا څه شي دي دا څه شي عدم تشدد نه د ماشوم زندان ته واچوه ښځه وایه بېعزته کوئ بېعزته کوئ دا خو تا خور مور هم یعنې تاسو وایي چې د عدم تشدد ورځې نورې تللي دي ختمې دي دلته بدماشي چلیږي هغه ما خو ته وایي چې داسې بدماشي چلیږي که نه مثبته دیکتاتوري راشه مسه کښېنه راشه خبرې راسه وکړه دا حکومت دی دولت دی ورسره ناسته وایي که نه چې ته خلک چې راوباسې ته ما سره کښېنه په کوم اصول اسلامي امارت باید اوس څه ډول دریځ خپل اسلامي امارت ځینې زه به دغه پوښتنه پوره کړم ازازی صاحب ځینې هیوادوال غواړي چې د کونړ اوبه دې اوس مهار شي حق ده هغه خو څه دښمني نه اوسه کوم دا بیخي چټي خبره ده مهار شي هغه باید وخت مهار شوی وای دا مسله مه کوئ چې د دغې دپاره یې مو مهار وای ما حق ده اسلامي امارت ګوره زه د وزیر صاحب دفاع سرپرست نه ډېره زیاته مننه کوم نر سړی ده نر سړی ده او ډېر ښه ځوابونه یې ورکړل لیکن ما د امیر المؤمنین غلی ده اوس امیر المؤمنین د اسلامي نظام اوس په دغو مدرسو باندې باید غږ کړی وای دغه مسلمانانو باندې چا ظالمانو تاسې څه کوئ ای پاکستانه ته څه کوئ اوس د باید غږ کړی وای باید ویې کړي آیا فکر نه کوي چې دغه اوس افغان ولس خپل مشر ته ډېر سخت ضرورت لري او باید راغلی وای د خلکو په منځ کې اوس باید عیدګاه ته راغلی وای دغه ځای امان الله خان چې دلته بیانه ورکړې وه د پاکستان د پنجاب پر خلاف دغه ځای باید بیانه ورکړې وای یعنې تاسو وایي دا تر ټولو ښه وخت دی بهترین وخت نو څه وخت به جهاد کوئ خپل ناموس نه به څه وخت دفاع کوئ موږ خو دفاع موږ خو د اعداد یې دې لرو وروره که نه چې وطن مې ناموس دی ولې ښځه مې ناموس نه ده لور مې ناموس نه ده زوی مې ناموس نه ده هلته بېعزتي کېږي دا مې ناموس نه ده دا افغان نه ده تور پنجابی یا الله تور پنجابی که دغه د 40م کال کې دغه ځینې د مړ سترګې نه وي ورغلي تاسو خو شاید دي چې وسلې یې ویر کړی نن به دا حال نه و ما مخکې درته وویل چې ای ته برګیه لاس ته مې خپل و صحیح اوس زه یم چې دغه چا چې په پاکستان کې مدرسه ویلې ده هم دا تصدیق ته نه واخلئ وایي چې کوی خپل ته کې نه چلیږي نور په افغانستان کې د پاکستان د مدرسې هغه ځکه د مدرسې هغه شته نه اوس کوی د مدرسې حقیقي مسلمانان وای دغه مدرسې بو اوس ټولې راجګ شوی چې دا خو ما مسلمان ورور ده دا خو ما دوست ده دا خو ما ګاونډی چېرته د مدرسې بنان د مدرسې دې هم نه چلیږي زه امارات نه غوښتنه کوم چې وره د کومې مدرسې چې پاکستان کې تا ته دلته عالمان د دین په نوم ملایان درته راغلی ټول چیرې کوي خپل ته ورته ډېره زیاته مننه او وظیفونه یې لرې کوي سلامت نور وطن افغانانو ته بیا د امارت اسلامي یو تشویش پخواني نظامان په دغه مهاجرو کې دي زه تماس لرم سخت هغه د خپل سرنوشت په تشویش کې دي امارات ته پخواني منصوبین د امنیتي ته د ډاډ ورکړي چې په دغه مهاجرو کې چې تاسو په تشویش شي راځئ دلته تاسو ته مسؤلیت ده ډېره زیاته مننه خیر اوسئ سلامت اوسئ چې راغلی بحث ته او ګډون مو راسره وکړ سلامت اوسئ درنو دا وه زموږ د نن ورځې د محراق خپرونه تر بیا مو الله من ښه له لیدلو مو مننه